د مرکز ګردیز ښار تیری سیمه کې د یوې دیني مدرسې چې شاوخوا 8 میلیونه او 50 زره افغانۍ لګښت ورباندې راځي چې یا تعمیر به شل خونې ولري د جوړېدا چارې پیل شوې. چې شل خونې ولري زر تکا ولري نو وای تقریبا 8 میلیونه چې 15 لک افغانۍ کې د مصرف راځي مقابل یو لګښت زر ډالر کې ان شاء الله العزیز د مشارکه د شریکه به خدمت کو نو مسلمانانو دي پکتیاوالو دي مالدارونو دي چې الله نعمت پکړې مال ور کړی رادسي مالی شریکی چې په شریکه د دین بنسټ آبادی کو د په حال دی بناتو د مدرسې لپاره وقف شوی ده کوشش دا روان دي ان شاء الله چې د بنینو د ذکر لپاره منساجي برابر سي چې دوه دلته مشکل ان شاء الله حل سي. دغه ښوونیز مرکز چې چارې د دې سیمې د اوسیدونکو په شخصي لګښت پر مخ وړل کیږي ډبرې کې خدو مراسمو په پاره ټول شوی عام وګړي یا د اقدام ستایي او دا د علم او پوهې خپرېدا لپاره یو ښه چاره یادوي. موږ منطقه بلکې خصوصا ټول افغانستان کې علمي مرکزونه مخکې خو ډېر کم وو، اوس الحمدلله یا څه پرمختیا کړې ده او دغه پوهنتون مینه چې څه مرکزونه شته خو خصوصا د دې موږ د قبا جامع څنګ ته یا تر څنګ نه وو. د مدرسې سره کومک وکړو په جوړولو کې او موږ د نورو مسلمانانو نه هم دا غوښتنه ده هر څوک چې په دې خیر کار کې برخه اخیستی سي باید د موږ سره پوره همکاري وکړي او د مدرسه زر تر زره ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د یادول وړ ده چې د خلکو په وینا د پکتیا په ډیری سیمو کې د علمي مرکزونو د جوړېدا اړتیا لیدل کیږي او په دې برخه کې د حکومت ترڅنګ د عام وګړو ونډه هم مهمه یادوي.